السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر افیل جی سټوډنټس په لیکچر کې موږ خبره کوو د object صحیح چې what is an object اوس object زموږ سره شی دی په دې به ډېر زیات په ډیټیل سره موږ لیکچر کې خبره کوو نو راځو اول تھیری ډسکس کوو او د تھیری نه بعد به موږ راځو او په دې باندې پروګرام لیکو او د object کنسپټ به هلته موږ ډسکس کوو ګوره څنګه چې موږ پریوس لیکچر کې کلاس خبره کړې وه چې کلاس زموږ سره څه دی هغه مو ډېر زیات په ډیټیل سره ډسکس کړی او پای کې تاسو ته ما بیا یو په پروګرامینګ کې یو کلاس هم سره پلی سی پلس پلس کې څنګه مونږ یو کلاس په خپل پروګرامینګ کې انټروډیوس کوو په خپل پروګرامینګ کې مونږ د کلاس کوم کنسپټ دی هغه یوز کوو او دا تاسو ته مې ویلي چې یاره کلاس اینډ ابجیکټ آر د موسټ امپورټنټ فیچر اف د اوپ صحیح ده اوس راځو خبره کوو د ابجیکټ باره کې صحیح ده نو ابجیکټ زموږ سره شی دی ګوره د دې نه مخکې مونږ خبره کوو چې وایي a data type is used to declare a variable ګوره موږ خبره د ابجیکټ کوو د دې کتاب والا موږ لږ بیک ګراوند هم راکلی دی چې موږ هغه ماینډ چې کوم دی هغه موږ له بیلډ کړي نو سو د ابجیکټ نه لاندې لیکلي دي وایي a data type is used to declare a variable وایي یو ډیټا ټایپ موږ یوز کوو چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کړو مطلب یې سره داسې مطلب یې شو چې لیټ سپوز زما سره شی دی لیټ سپوز زه څه کوم زه یو ویریبل a ډک کوم لیټ سپوز زما لپاره انټیجر ویریبل دی نو ما څه وکړو د انټ چې ما ولیکم د انټ خو زموږ سره انټیجر زموږ سره ډیټا ټایپ دی ډیټا ټایپ مطلب دا چې په دې ویریبل کې به کوم ټایپ ډیټا سټور کیږي صحیح ده نو دا ډیټا ټایپ زموږ سره یوز کیږي چې موږ څه وکړو چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کړو دغه ټایپ مطلب دا انټیجر ډیټا ټایپ چې ما ښکلي کړو مطلب ما د ان ټایپ والا ویریبل چې کوم دی هغه څه کو هغه ما ډیکلیئر کو نو وی ا ډیټا ټایپ از یوز ټو ډیکلیئر ا ویریبل او ډیټا ټایپ زموږ سره یوز کیږي چې موږ یو ویریبل ډیکلیئر کو ا ویریبل اف دیټ ډیټا ټایپ از آلسو نون ایز د انسټنس آر کیس و دغه ویریبل چې کوم دی دا چې کوم ډیټا ټایپ دی دغه موږ شی دغه ته موږ از آلسو نون ایز انسټنس آر کیس اف دیټ ډیټا ټایپ دا کوم ویریبل چې کوم دی ته موږ سره ته موږ بیا یا وایو چې یار دا د ویریبل کیس دی یا د انسټنس دی صحیح ده ورته هم وایو موږ وایو نیم دی سمپل صحیح ده لکه مطلب انټ ای ما ولیکو مطلب دا چې دا ای چې کوم دی د زموږ سره د انټیجر ډیټا ټایپ والا انسټنس دی یا ویریبل دی یا یو کیس دی اوکې ها of their data type. Each variable has a unique name, but each variable follow the rules of its data type. وایي د هر یو ویریبل چې کوم دی خپل یو څه یونیک نیم وي خو زموږ سره هر یو ویریبل چې کوم دی دا څه رولز فالو کوي دغه چې کوم ډیټا ټایپ دی هغې ریګارډینګ لکه مطلب دا هم یو رول دی چې انټیجر ټایپ ولي انډ کې مخکې ولیکو نو دغې ویریبل کې زموږ سره سمپل انټیجر نمبرز هغه چې کوم دی سټور کېږي په دغه ویریبل کې داسې که فلوټ موږ ولیکو زموږ سره به ډیسیمل پوینټ نمبر داسې که نه when a variable of a data type is declared کله چې موږ د data type والا مطلب لکه د یو خاص data type والا څه variable declare کو some space is reserved for it in the memory نو بیا زموږ سره په میموري کې څه سپیس ریزرو شي ګوره د دې کتاب والا ډېر ښایسته کار کوي د بیک ګراونډ جوړ کړی ګوره خبره ته وکړله چې کله موږ دغه ډیټا ټایپ ویریبل ډیکلیئر کوو چې کله موږ څه وکړو چې کله وین ا ویریبل اپډیټ ډیټا ټایپ ډیکلیئر کړه چې موږ ډیکلیئر کوو څه ډیکلیئر کوو یو ویریبل ډیکلیئر کوو د څه خاص ډیټا ټایپ نو هله زموږ سره په میموري کې څه سپیس کریټ کېږي که موږ چېرته دغه ډیټا ټایپ لپاره لکه لسه موږ انټ ولیکو موږ فلوټ ولیکو موږ ډبل ولیکو موږ کلاس ولیکو همدې لپاره زموږ سره په میموري کې هېڅ څه سپیس هغه نه ریزرو کېږي میموري دې څه سپیس نه الوکیټ کوي دغه ډیټا ټایپ ته تر څو چې دغه ډیټا ټایپ چې کوم خاص ریګارډینګ ویریبل دی هغه ورسره موږ نه انټروډیوس کړی داسې پورې پوه شو چې کله موږ سمپل ډیټا ټایپ ولیکو زموږ سره میموري کې هېڅ سپیس نه کریټ کېږي چې کله دغه دپاره د دغه ډیټا ټایپ دپاره موږ ویریبل ورسره هغې ډیټا ټایپ انټروډیوس کړو بیا زموږ سره سپیس هغه ریزرو کېږي ښه نو اوس ګوره موږ خبره کړله چې یاره کلاس کلاس از آلسو لایک ا ډیټا ټایپ نو دا خبره ګوره دا دومره چې دلته لپاره کومه قصه وکړله دې یو لاین دپاره کړې وه چې یاره کلاس هم موږ سره شوی A class is also like a data type. Class هم سره data type په شان دی. It is therefore used to declare a variable or instance. چې دا class هم سره data type په شان دی نو دې هم موږ څه کولی شو variable یا instance دې موږ څه کولی شو هغه کریټ کولی شو صحیح ده لکه مطلب موږ انټ ای ولیکو نو دا انټ زموږ سره ډیټا ټایپ و ای زموږ سره ویریبل و داسې موږ وایو چې کلاس هم زموږ سره ډیټا ټایپ په شان دی مطلب دا چې د کلاس هم موږ ویریبل ډیکلیئر کولی شو لکه مطلب هغې نه مخکې موږ کلاس ولیکو کلاس زموږ سره یو ډیټا ټایپ دی د هغې نه بعد د کلاس ریګارډینګ چې کوم ویریبل نیم دی هغه موږ ولیکو دا زموږ سره د دغې کلاس ډیټا ټایپ چې کوم دی کلاس موږ سره ډیټا ټایپ دی دغې ډیټا ټایپ والا ویریبل موږ کریټ کړو چې کله موږ سمپل خپل کلاس په باډي کې څومره څه لیکلي او د هغې لپاره موږ کلاس موږ انټروډیوس کړو هر څه پکې ولیکو د کلاس لپاره خپل پروګرامینګ وکړو نو دا چونکې زموږ سره ډیټا ټایپ په شان دی لپاره په میموري کې هېڅ سپیس نه ریزرو کېږي تر څو چې دغې کلاس ریګارډینګ ابجیکټ موږ نه څه شی کړی هغه انټروډیوس کړی ډیکلیئر کړی صحیح ده نو د ویریبل آر انسټنس اف ا کلاس آر کارډ ابجیکټ نو ګوره د دغه
کلاس زموږ سره دومره اسانه خبره ده کلاس زموږ سره ډیټا ټایپ دی او دغه ډیټا ټایپ لپاره چې کله موږ ویریبل کریټ کړو دغه ویریبل ته موږ څه وایو ته موږ آبجیکټ وایو د ویریبل اور انسټنس اف ا کلاس آر کالډ آبجیکټ د کلاس ویریبل یا انسټنس چې کوم دی د یو کلاس هغې ته موږ آبجیکټ وایو ډېر سمپل ا کلاس may contain several data items and function په کلاس کې بالکل زموږ سره مختلف شي several data items او functions دي thus the object of a class consists of both data members and member function نو زموږ سره زموږ چې کوم object دی هغه به صحیح ګورئ thus the object of a class د کلاس چې کوم object دی هغه هم consist په both data members او member function باندې صحیح ده the combining of both the data and the functions into one unit is called data encapsulation ګوره اوس زموږ سره data encapsulation څه ته وایي چې کله موږ څه وکړو چې کله موږ when we combine both the data and function into a simple unit کله چې موږ data او د هغې سره چې کوم functions دي کله چې موږ data او function په یو simple unit کې څه کړو په یو simple unit باندې introduce کړو into one unit هغه زموږ سره شي data encapsulation دی دا تاسو یاد کړئ what is data encapsulation when we combine both data and function into one unit is called data encapsulation صحیح ده بیا زموږ سره دی وایي an object represent data members of a class in the memory object زموږ سره چې کوم د یو کلاس object موږ څه کوو هغه موږ create کړو دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره represent کوي data members چې دا کلاس کوم data members دي دا زموږ څه کوي دا زموږ سره represent کوي په memory کې each object of a class is a unique name او د هر یو د کلاس چې کوم یو object موږ create کوو د هغې به ځان خپل unique name مطلب په same name باندې موږ دوه object نشو create کولی لکه څنګه چې موږ په variable والا rules دي چې یاره د variables rules او د object rules same دي چې مطلب موږ څنګه د کلاس موږ int a واغستو دا int a موږ بیا بل نه نشو اغستی چې دا already د زموږ سره یو name موږ واغستو زموږ چې کوم بل name هغه به different وي مطلب هر variable به یو unique name زموږ سره صحیح ده the name of an object differentiate it from other objects of the same class د objects چې کوم name والا objects موږ د یو بل څه کې دا differentiation کوي د دغه objects په یو same class باندې صحیح ده the value of data members of different object may be different or the same بالکل دا خبره چې یاره زموږ سره د data members کوم values دي د different objects هغه به maybe چې د different objects هغه بیا same یا different صحیح ده the values of data members in an object are known as state of the object صحیح ده کوم values زموږ سره data members کې دي دغه object دغه موږ څه وایو دته موږ states of the object وایو په دغه object کې دغه object چې کوم data members دي هغې ته موږ څه وایو state of the object also the function is in an object share the function is an object are called the member function زموږ سره چې کوم functions دي پس کې په object کې زموږ سره کوم function the function is an object are called member function صحیح ده د object چې کوم function دی هغه member function وایو په دې کې چې کوم دي they are also known as method او موږ methods هم وایو صحیح ده دغه function ته موږ methods هم وایو the member function are used to process and access the object صحیح ده data د member function زموږ سره څنګه موږ یوز کوو چې موږ process کو او access کو data د object نه صحیح ده ډیټا ممبر زموږ سره شری ممبر فنکشن زموږ سره شری د زموږ سره یوز کیږي د میتر زموږ سره یوز کیږي چې موږ ډاټا پروسس کو او ډاټا اکسس کو صحیح ده د سنه اف د object صحیح ده ها اوس موږ سره شری the data functions the member function are used to process and access data of the object دا object چې کوم ډیټا اکسس کول دي او پروسس کول دي د شری د دې لپاره موږ څه یوز کوو member function یوز کوو صحیح ده ها بیا زموږ سره example دا چې یاره د data from an object access and process through member function of an object صحیح ده دا نور تاسو ځان تیری وګورئ او زموږ سره چې کوم دلته کې last point data hiding شری چې کله موږ the data is hidden from other program کې زموږ سره نور کوم objects د هغې څه کوو د هر یو objects خپل دغه یې که نه لکه مثال تاسو موږ خبره وکړه چې یاره دا که پروګرام تاسو بیرته ډسکس کوم چې د ډیټا فرام ان object is accessed and processed through a member function of the object مطلب دا ډیټا چې کوم ده زموږ سره د فرام ان object د object موږ access کوو پروسس کوو د member function صحیح ده member function دغه object کوم member function دغه په تھرو باندې it cannot directly read the data in the object او دا موږ دا ډایرکټلی دا شی it cannot directly read the data دا ډایرکټ د ډیټا چې کوم ده په object د ډیټا نشي ریډ کولی the data is hidden from
other objects of the program او د پروګرام چې زموږ سره نور کوم objects دي د هغې نه د دې ډیټا څه هغه hide thus it is called data hiding او دې زموږ سره data hiding وي. data hiding مطلب دا وي چې یاره زموږ سره دغه objects چې کوم ډیټا ده صحیح ده دا زموږ سره په پروګرام کې چې نور کوم objects دي د هغې نه څه د هغې نه hide او دا ته موږ data hiding وایو. او data hiding او data encapsulation زموږ سره main د object oriented programming features دي صحیح ده. تیری مالا بالکل زیات خوند نه راکوي خو تاسو ته ځکه یم چې یاره بالکل امپارټنټ شته دا داسې نه چې نه بالکل تیری امپارټنټ نشته بالکل تیری امپارټنټ شته صحیح ده. نو راځو اوس موږ خبره کوو پروګرامینګ کې چې آبجیکټ څه ته وایي. تیری خو موږ ډسکس کړو چې آبجیکټ څه ته وایي. د آبجیکټ دپاره اولنۍ موږ خبره وکړه چې اول موږ یو کلاس انټروډیوس کړو. د هغې لپاره به سمپل څه ولیکم ما یو کلاس کیورډ ولیکو مطلب دا چې زموږ سره یو کلاس دلته موږ څه کوو هغه انټروډیوس کوو. د هغې نه بعد به لیټ سپوز ما سره ما په امیر نیم باندې څه وکړو یو کلاس څه کوو انټروډیوس کړو. دا سیمپل دا کلاس تاسو ته ما په د کلاس چې کوم زموږ سره پریویس لیکچر پای کې هم تاسو ته ما دا کلاس انټروډیوس کړی او تاسو ته ما ویلي چې یاره واټ از مین بای دس آل صحیح ده. ښه د دې لپاره زه سیمپل څه کوم په پرایویټ ایکس سپیسیفایر کې دلته څه ډیټا آیټمز عالمه لیټ سپوز سره یو انټیجر عالمه بچې د لویشه डी में واغستو ام में واغستو واي مطلب ډے واي منث صحیح ده. تاسو سمپل بیا ډیټ اف برث لپاره موږ سمپل هغه کلاس لیکو کوم هغه پروګرام کوم چې موږ په پریویس لیکچر کې لیکلی خو د هغې لپاره اوس موږ ابجیکټ کریټ کوو دغه ډیټا موږ اوس اکسس کوو. هلته موږ سره اکسیسیبیلیټي والا اپشن نه و کلاس موږ کریټ کوو کلاس زموږ سره سمپل یو ډیټا ټایپ و د هغې لپاره میمري کې هېڅ سپیس نه اکوپای کېږي ضرور کېږي سپیس نه تر څو چې دغه کلاس ریګارډینګ موږ ابجیکټ نه کریټ کړو. چې کله موږ اوس په دې کلاس کې اوس د ابجیکټ خبره وکړو نو بیا زموږ سره هلته میمري د سټورېج د میمري ظرف والا خبره هم راشي صحیح ده. بیا سمپل ما داسې کار وکړو چې یار په پبلیک ایکس سپیسیفایر کې ما څه وکړو ما یو چې کوم دی یو وایډ والا فنکشنز چې کوم دی واغستو د انپوټ لیټ سپوز د انپوټ دپاره وایډ انپوټ او داسې ما څه وکړو دلته څه ډیټا انپوټ کړو دلته ما یو میسیج هغه داسې کو چې پلیز انټر سوري یار بس سمپل دلته داسې ولیکو چې انټر ډے صحیح ده انټر ډے داسې ما ولیکو او دې نه بعد داسې مونږه چې کوم ښه انټر ډے او داسې وکړو بیا بلته مونږه سمپل چې کوم دی سی ان واچو دا مونږه ډي ته اساین کړو صحیح ده. او داسې به سمپل دا لاین زه داسې کاپي کړم کنټرول سی هیر او دا به زه داسې لږ کنټرول وي کړم کنټرول وي ان هیر کنټرول وي اګین صحیح ده. ښه بیا هلته زه ولیکم چې انټر منث مطلب ته به کوم میاشت پیدا شوې هغه میاشت انټر کړه هلته به سی ان موږ څه کړو ایم کړو مطلب منث په انټر کړو دلته مونږ څه کړو دلته به ایئر زموږ سره کوم ایئر دلته مونږ سمپل ورته ولیکو چې هلته به کوم کال کې پیدا شوی هغه کال څه کړه هغه کال ته انټر کړه صحیح ده. اوکې شو ښه د دې نه بعد ګوره دا مونږ څه وکړو دا پکې یو انپوټ فنکشن اخیستلی په دې انپوټ فنکشن کې زموږ سره دا درې کار شو چې یاره زموږ سره د ډے او دا قصې والو دلته مونږ بره یو میسیج هم سی آوټ کړو چې یاره انټر یا به دلته لږ داسې ولیکو چې پلیز enter your date of birth صحیح ده please enter your date of birth او داسې موږ دا لاین اینډ کو. اوکې ښه دا چې کوم دا به زه کنټرول ایکس کوم سره په میسیج کې راغی هیر کنټرول وي از ویل ډیټ اف برث زما دا کیبورډ ډېر زیاته خو اپلود لیکچر کې زما دا کلاس ته کیمره داسې ده چې یاره ته په دې کې چې کوم دی زما د کیبورډ اخوا یو زه دا ټایپینګ هم صحیح نشم کولی. خاص زه ډسپلی لپاره ډس په نیم باندې یو فنکشن چې کوم دی یوزر ډیفاین فنکشن انټروډیوس کړم. ګوره کلاس موږ خبره کړلو چې یاره کلاس زموږ سره شری کلاس زموږ سره د ډیټا او د فنکشنز چې کوم دی د هغې کلیکشن دی د هغې کمبینیشن دی. نو ګوره اول موږ څه وکړو په اول موږ سره ډیټا آیټمز واغستل صحیح ده چې ته موږ ډیټا څه کوو دې ته موږ ډیټا وراچو. اوس موږ څه وکړو دلته ګوره په کلاس کې موږ کلاس چې کوم دی دا موږ د زموږ سره د فنکشن او ډیټا امیزه دا کلیکشن دی. نو موږ ډیټا آیټمز دلته انټروډیوس کړو د هغې لپاره بیا هم په پبلیک کې دوه کلاسز واغستل ساري فنکشنز واغستل. فنکشن زموږ سره کم فنکشنز دي فنکشن زموږ سره کم فنکشن دي فنکشن زموږ سره دا دي چې یاره یو موږ د انپوټ دپاره فنکشن واغستو چې دا فنکشن به زموږ سره زموږ چې کوم د یوزر نه کوم ډیټا د هغه به انپوټ کوي او دا ډس فنکشن مطلب دا دی د دې کار به دا چې یاره دا زموږ سره چې کومه ډیټا کم څه کم ریزلټ په دې ویریبلز ته زموږ سره ور واچولی شو کومه ډیټا په دې کې سټور شو هغه ته موږ څه کوو هغه ته موږ راوالو. د دې ډیټا نه موږ څه کوو د دې ډیټا نه
د دې موږ دا خبره کړې چې دا فنکشن زموږ سره کار کوي په دې ډیټا آیټمز باندې په دې ویریبلز باندې نو دا ټول کار ګوره د فنکشن موږ د یوزر ډیفاین فنکشن په کلاس کې چې اخلو نو دا کار ټول د دې لپاره کوي چې یاره یو یوزر فنکشن موږ والو یوزر ډیفاین فنکشن د هغې په تور باندې موږ څه کوو د ویریبلز ته ډیټا ور واچو د بل فنکشن په تور باندې موږ د ویریبلز نه چې کومه ډیټا موږ راچلي هغه ته آوټپوټ کړو صحیح ده هغه ته موږ په سکرین باندې ډسپلی کړو نو بیا زه دلته داسې کار کوم چې زه اوس دلته یو میسج آوټ کوم چې یور ایج your date of birth your date of birth is date of birth څه دی نو هغه څه شی دی نو سمپل موږ /n ولګو چې هغه زموږ سره دا دی دلته به سمپل موږ سی آوټ کړو سی آوټ به څه کړو او زموږ سره ډی راشي ورځ صحیح ده د هغې نه بعد به موږ څه وکړو موږ به داسې دا ولیکو صحیح ده مطلب داسې یو دغه به کریټ شي د هغې نه بعد زموږ سره منت راشي او د هغې نه بعد دی موږ څه وکړو موږ پکې بیا داسې دا بیکورډ سلیش ولګو بیا زموږ سره دې راشي ایئر صحیح ده نو ګوره زموږ سره په دې سیکوینس کې راشي چې یور ډیټ اف برث از دا اوس ګوره کلاس خو موږ انټروډیوس کړو دا موږ کلاس ولیکو دا موږ سمپل د کلاس خبره کړو اوس راځو آبجیکټ ته اوس ګوره په دې کې د آبجیکټ کنسپټ اوس موږ ډسکس کوو نو ګوره د دې پوره زموږ سره د کلاس باډي شوه صحیح ده کلاس زموږ سره شیر کلاس زموږ سره سمپل کلاس زموږ سره یو ډیټا ټایپ دی شیر کلاس زموږ سره ډیټا ټایپ دی صحیح ده اوس د دې کلاس لپاره موږ څه کوو دې کلاس لپاره مطلب اوس دا کلاس نوم موږ کریټ کړو دا څه موږ وکړو اوس هم د دې لپاره په میموري کې هیڅ سپیس زموږ سره نه دی ریزرو شوی صحیح ده سپیس په میموري کې نه دی ریزرو شوی ځکه چې دا زموږ کلاس زموږ سره ډیټا ټایپ دا سمپل موږ یو ډیټا ټایپ انټروډیوس کړو لکه څنګه چې موږ ویل چې یاره انټ ا موږ ولیکو که نه دا انټ زموږ سره ډیټا ټایپ سمپل ځکه انټ ولیکم دې لپاره په میموري کې هیڅ سپیس نه اکوپای کېږي خو چې کله زه انټ ا ولیکم مطلب د انټیجر ټایپ والا ویریبل ما ډیکلیئر کړو بیا زموږ سره میموري کې دې لپاره سپیس ریزرو شي داسې ما دا کلاس ولیکو دا زموږ سره ډیټا ټایپ دی میموري کې هیڅ سپیس دې لپاره نه دی ریزرو شوی خو اوس چې کله زه د دې کلاس لپاره ابجیکټ کریټ کوم مطلب د دې ډیټا ټایپ والا ابجیکټ کریټ کوم نو بیا زموږ سره په میموري کې سپیس چې کوم دی هغه ریزرو کېږي صحیح ده د هغې لپاره سمپل زه مین فنکشن ته راځم او مین فنکشن ما څه کړو هغه ما انټروډیوس کړو صحیح داسې اوس په دې مین فنکشن کې څه کوم اول زه کال کوم چې مطلب دا زموږ سره کلاس دی د دې کلاس لپاره سمپل اولنی کار دا دی فرست کار چې دې کلاس په زه څه کوم د کلاس زموږ سره ډیټا ټایپ دی که نه سمپل زه به دا ډیټا ټایپ ولیکم او دې ډیټا ټایپ چې کوم اوس د دې لپاره څه کوم ویریبل دی کنه دا د موږ ډیټا ټایپ شو اوس ویریبل مطلب د کلاس مونږ ولیکو د کلاس لپاره ابجیکټ سپوز ما دې لپاره ای جې چې کوم دی دا څه وکړو دې لپاره مې یو ابجیکټ کریټ کړو اوس دا ای جې چې کوم دی زموږ سره سمپل یو ویریبل دی او د کلاس زموږ سره ډیټا ټایپ دی مطلب د کلاس ډیټا ټایپ والا موږ څه وکړو ویریبل هم ډیکلیئر کړو اوس د دې ویریبل مطلب دا چې یاره په دې کې اوس د کلاس څومره خصوصیات دي د کلاس څومره څه دي هغه ته ای جې ته هغې کنټرول میلاو شو د هغې چې څومره څه دي هغه اوس د دې ایج نه کنټرول کېږي صحیح ده په مین ګوره زموږ دا خبر تاسو ته مین بار زه کوم چې یار زموږ د سی پلس پروګرام چې کوم مین ایگزیکیوشن اف د پروګرام دی هغه زموږ سره سټارټېږي د مین فنکشن او تاسو ته ما دا ویل چې مین فنکشن زموږ سره یوزر ډیفاین فنکشن دی خو چونکې زمونږ چې کوم اپریټینګ سیسټم دی هغه ډایرکټ د مین فنکشن سره په کنټیکټ کې وي نو داس وای چې زموږ سره مین چې کوم ایگزیکیوشن دی هغه مین فنکشن سټارټېږي نو چې کله ته خپل کلاس دلته کال نه کوې نو ستا کلاس سمپل ډیټا ټایپ دی د هغې هېڅ پروګرام کې څه رول نشته خو چې اوس کله د دې کلاس ډیټا ټایپ تا څه وکړو دې لپاره ته ویریبل کریټ کړو مطلب دا چې د کلاس ابجیکټ تا کریټ کړو اوس ته دې ایج په ترو باندې ته د امیر کلاس چې څومره هغه دی که نه ساري یار ته کلاس نه د امیر دی یار امیر صحیح ده د دې امیر کلاس چې اوس څومره ګوره سړی نه دی کې داسې کنفیوژن پروګرام کې دغه چلي اوس ما کلاس هلته لیکلی دی خو هلته د کلاس سپیسیفیک نیم نه دی لیکلی صحیح ده نو په کلاس کې خو دا مې چې یاره کله سړی د کیمره فټ نو بیا سړي وارو پار لږ داسې خدخ کېږي که نه نو یوز ټو کیمره ته نه نو هغه بیا داسې لږ زما په شان چل اوسه کېږي چې هلکه ته به اوس کلاس هلته به خبره ښه صحیح کړې چې هلکه اوس کلاس خو کلاس ما امیر نه دی لیکلی ما کلاس لیکلی دی صحیح ده نو د امیر کلاس چونکې کلاس زموږ سره دلته څه دی کلاس زموږ سره موږ امیر جوړ کړی د امیر په نوم باندې موږ کلاس انټروډیوس کړی دی دیټس وای امیر موږ هلته ولیکو چونکې امیر زموږ سره یو کلاس دی او د هغې لپاره ایج چې کوم دی هغه ما څه وکړو دوی دپاره ابجیکټ ډیکلیئر کړو صحیح ده اوس د دې ایج په ترو باندې څه کوم اوس د دې کلاس دغه چې کوم دی ممبر فنکشن دی هغه زه اوس اکسس کوم نو اونلی څه کوم زه وایم چې یاره انپوټ دی کال کوم زما سره انپوټ پروسیجر چې څومره دی هغه راول وشي تاسو کتلی شئ ما سمپل ته ای جې ولیکو ای جې ډاټ مطلب دا چې دې په ترو باندې زموږ سره څه کوو موږ یو ایکسیسیبلیټي الو چا ته انپوټ ته انپوټ زموږ سره په دې ای جې د ای جې زموږ سره د امیر کلاس یو ابجیکټ دی نو دا زموږ سره په دې امیر کلاس کې ګورو چې یار انپوټ فنکشن چېرته شته که نه شته که شته نو هغه زموږ سره په دلته ایګزیکیوټ شي د هغې نمبر به تاسو کتلی شئ دلته زموږ سره دا کوم انپوټ فنکشن و
دا ما سمپل دلته څه کو دا ما دلته د ایج په ترو باندې هغه اکسس کو بیا سمپل دا زموږ سره انپوټ شو به دی آوټپوټ هم ماته پکاري د هغې لپاره به زه ایج ډیس چې کوم فنکشن موږ دلته لیکلی دی ډیس نو هغه ما څه کو سمپل هغه ما هلته ولیکو تاسو کتی شئ کنټرول وای اوکې let me try again ها ما ډیس ولیکو صحیح ده او بیا سمپل دا ډیس فنکشن ما کال کو ډیس فنکشن مطلب دا چې یاره د دې انپوټ فنکشن کال کولو مطلب دا چې په امیر کلاس کې د ایج په ترو باندې موږ اکسس کو د امیر کلاس او د هغې کې چې کوم انپوټ فنکشن هغه موږ کال کو مطلب چې کله موږ دا کال کوو زموږ سره دا پروسیجر وشي د هغې نه بعد بیا ما ډیس چې کوم فنکشن یوزر ډیفاین هغه ما کال کو مطلب زموږ سره بلته دا څه ډسپلی کي دا زموږ سره ګوره بیسیکلی ابجیکټ خبره دا وه چې یاره دا زموږ سره امیر کلاس دی او دا ایج دا زما د کلاس لپاره یو ابجیکټ چې کوم دی هغه کریټ کړو صحیح ده اوس لیټ می رن د پروګرام سو ابجیکټ په نیم باندې به دا سیو کړم صحیح ده اینډ رن د پروګرام تاسو کته چې زموږ پروګرام رن شي او دا زموږ اوس انپوټ غواړي ګوره اولنی کار تاسو کته چې دارې په مین فنکشن کې موږ چې کوم ابجیکټ ډیکلیئر کړو ایج د ایج په تر موږ اول ایج ان ډاټ انپوټ لیکلی نو ایج لاړ هغه امیر کلاس یې وکړه په امیر کلاس کې موږ ته انپوټ فنکشن چې کوم دی هغه راچوت کړو تاسو کته شي هغه زموږ سره رن شو ما ته وایي چې انټر ډے مطلب چې کوم ورځ ده هغه انټر کړه لیټ سپوز زما ته چې یاره په اولنۍ ورځ زه پیدا شوی یم په 1 تاریخ انټر منت او زم چیرې په اونلاین میاشت کې پیدا شوم او انټر ایئر او زم چیرې ایئر 2005 شو نو دلته ما ته وی چیرې یور ډي او بي اس تا ډیټا برث سره اوای هاي هغه 1/1/2005 دی صحیح ده لیټ می رن د پروګرام اگین سوري فار دیٹ 1/1/2005 صحیح ده دا سره 1/1/2005 دلته راشي تاسو کته شي زموږ چې کوم ډیټا برث هغه هم سره دا راغی چې ستا ډیټا برث 1/1/2005 دی دا زموږ سره بیسیکلی د ابجیکټ خبره چیرې تاسو ته بیا هم چې ابجیکټ زموږ سره شری ابجیکټ زموږ سره سمپل کلاس چونکې ډیټا ټایپ دی او دا ډیټا ټایپ لپاره ویریبل موږ ډیکلیئر کوو هغه ته زموږ سره ابجیکټ وایي صحیح ده او دغه ابجیکټ بیا دغه ته دا اکسس چیرې په دغه ډیټا ټایپ کې دننه څومره سي په کلاس دننه څومره سي هغه بیا دغه ابجیکټ په تر باندې موږ کولی شو اکسس کولی شو امید لرم چې د لیکچر تاسو به انتها خوښ شوی ډېر زیات اسانه او ډېر امپورټنټ او دا ته هم وایم چې زمونږ په وخت کې کله مونږ په سیکنډ سمستر کې اوپس وایو نو اوپس ختم شو او ما دا زه په دې نه پوهېدم چې how to declare the function the object of a class and how to evenly how to declare a class and what is overall concept of class I don't have any idea regarding to this all because چې یاره مونږ ته ټیچر به خو زمونږ کمزوري به زه خو بیخي نه پوهېدم صحیح ده that's why I'm doing this all for you guys چې تاسو ته بیا داسې زما په شان مسله پیښ نه شي صحیح ده thanks